دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. بیا هم امان الله احمدزی ستاسو په چوپړ کې سره د کود لغو. دوستانو په یاد وساتئ زموږ د چینل سبسکرایب کول د لا نوي درسونو دپاره. او دنه مخه چې درس شروع کو بیا هم د تاسو نه دا وړاندیز مې ده او یا دا مې درخواست ده که چیرې مانه کوم غلطي کیږي، کوم زیاتی، کوم کمی، تاسو په کومنټ کې ما سره شیر کوئ شئ. تاسو به ماته نور موټیویشن به راکوئ. لکه زه به خپل غلطیانې به جوړ کوم، زه به خپله هم انسان د پوره نه ده. نو دومره خبرې بس دی، راځئ چې شروع کو په خپل درس باندې. او په یاد ولرئ دوستانو په یو ځل ویډیو باندې تاسو نشئ کوئ چې کود لغو پاس کوئ. او دوهمه خبره دا ده چې کم از کم یو 10 ویډیو چې تاسو وګورئ نو 10 په څلورو کې دي 400 سوالونه کیږي. نو ان شاء الله تاسو به ډېر څه لاسته راوړئ. راځئ چې په کود لغو شروع وکړو. Cette rue est à sens unique, réponse A. À double sens, réponse B. دوستانو سوال دا ده چې وای دا کوڅه یک طرفه ده او که دو طرفه. کله هم تاسو چې د امتحان دپاره ځئ نو هلته به تاسو سره یا به ټابلټي یا به کمپیوټري او تاسو ته به درکول کېږي او دا سوال به وي. نو تاسو به څنګه په دې پوهیږئ؟ دا به ښه لاری دی چې تاسو دا عکس غټ کئ. زه به دا عکس تاسو ته غټ کوم. دلته به تاسو خپل منطقي کار نه استفاده کوئ. دا کوم موټر چې مخې د خواته ده مطلب دا ده چې دا د هغې غاړې څخه موټر راغلی، او دا کوم موټر چې دلته پارک شوی ده زما ماوس ورسره ده نو د مطلب دا ده چې د خوا نه موټر تللی ده. نو د نه مطلب اخیستل کېږي چې دا دو طرفه سړک دی. نو اوس به موږ تاسو کوم سوال جواب انتخابوو؟ بی، دوبل سانس، یعنی دو طرفه سړک ده. دا د ډیرو معلوماتو دپاره زه تاسو ته همیشه وایم چې ویډیو ودروئ او دا کوم ښي غاړې ته چې دا عینک لاندې ده تاسو کوئ شئ چې ولولئ او خپل ډاډ ترلاسه کړئ. Dans cette zone, les piétons peuvent utiliser toute la chaussée? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sont prioritaires sur tous les véhicules sauf face au tramway? Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو سوال دا ده په دغه زون کې همیشه کله چې تاسو ته یو لوحه داسې چارکونجه هغه نه مطلب دا ده چې یو زون ده. تاسو ته وایي Dans cette zone, les piétons peuvent utiliser tous les chaussées. آیا په دغه زون کې یو پیاده رو یو څوک چې په خپو ګرځي کولی شي چې د سړک هر ځای نه استفاده وکړي؟ هو، ځکه چې دا ساحه محدود شوی ده. مطلب دا ده چې محدود شوی چې 20 کیلومتره پر ساعت به موټر تلی شي. که چیرې د هغې نه پورته ځي نو مشکل جوړوي. کیدای شي هغه جریمه شي، کیدای شي ترنه پوینټونه واخیستل شي. نو دلته زمونږ اولی جز چې ای ده صحیح ده. دویم جز کې ویل شوی ده sont prioritaires sur tous les véhicules soit face au tramway. دا کوم څوک چې په خپو ګرځي دا په هر حالت کې حق اولیت لري غیر د تخموی نه. دوستانو همیشه په یاد ولرئ یوازینی اتومبیلیست یا یوازینی موټر یا یوازینی اورګاډی هر څه چې تاسو بولئ چې حق اولیت لري په انسانانو یا په کوم کسان چې په خپو ګرځي هغه تخموی ده. همیشه حق اولیت په د هغه. نو دلته ویل شوی ده چې حق اولیت لري بیا هم پیاده رو غیر د تخموی نه. د جواب هم وی ده. نو A او C جوابونه صحیح ده. La signalisation m'autorise à m'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe, réponse C. Je m'arrête, réponse D. دوستانو سوال دلته ده دا کوم اشاره چې تاسو وینئ شنه ده که نه؟
نو مطلب دا ده چې موږ تاسو کوی شو چې د دې څلور لارې څخه یا درې لارې څخه تیر شو خو په عین وخت کې دا کسان د دې څخه تیریږي نو موږ تاسو څخه سوال دا ده وایي دا اشاره موږ ته اجازه راکوي چې موږ دې څخه تیر شو او که نه بالکل اجازه راکوي بی اجازه ورکوي نه بی جواب غلط دی سی je passe زه تیریدی شم بیا هم دام غلط دی ځکه چې دلته خلک تیریږي دی je m'arrête زه به څه کوم زه به درېږم ګورو چې جوابونه هم صحیح دی او که نه Au passage à niveau, je ralentis. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je vérifie à gauche et à droite. Réponse C. Je m'arrête. Réponse D. دوستانو پاساژ نیوو دا د اورګاډي پټلۍ ته ویل کیږي ښه نو کله چې تاسو اورګاډي پټلۍ ته رسیږئ څه کوئ تاسو به سرعت کموئ او که نه خامخا به سرعت کموئ ځکه چې خطره کیدی شي بی j'accélère زه به اکسیلیټر ورکوم نه جواب بی صحیح نه ده سی je vérifie à gauche et à droite زه به ښي غاړې او چپ غاړه چک کوم ګورم چک کوم به بالکل کیدای شي چې ټرین د ښي غاړې راسي یا د چپ د غاړې راسي دی je m'arrête زه به درېږم تاسو وینئ چې دا ګروپ دلته تر اوسه پورې ګل دی یا مطلب دا ده چې لګېدلی نه ده نو ضرورت نشته چې je m'arrête پس زموږ A او C جوابونه د امکان په طور سره صحیح وي Je souhaite téléphoner. Je m'arrête à droite derrière le véhicule blanc. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je sors à la prochaine aire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. دوستانو ما تاسو ته په مخکې درسو کې ویلو کله چې تاسو د آبي لوحې وګورئ آبي لوحو نه مطلب دا ده چې تاسو په اتوغوت کې یاستئ مطلب دا چې په موټروی کې یاستئ نو زه غواړم چې ټلیفون وکړم زه کولی شم چې د سپین موټر تر شا موټر ودروم نه Je sors à la prochaine aire زه به دغه راتلونکي کوم ځای کې چې خلک وتی شي هغه ځای کې به زه وځم نو تاسو دلته وګورئ دلته پارکینګ هم شته رستورانټ هم شته دا بل اشاره ماته نه ښکاري نو هر څه چې دا مقصد موږ تاسو کوی شو چې د دې څخه ووځو نو دا هم وینیسو ګورو چې جوابونه هم صحیح ده او که نه Je n'ai pas attaché ma ceinture avant de conduire. J'encours une amende. Réponse A. Un retrait d'1 point. Réponse B. Un retrait de 3 points. Réponse C. د څخه د مخه چې زه خپل موټر وځغلوم ما خپل کمربند نه دی تړلی A. زه به جریمه کیږم B. ما نه به 1 پوینټ اخیستل کیږي C. ما نه به 3 پوینټ اخیستل کیږي دوستانو موږ نه به جریمه اخیستل کیږي 115 روپۍ هغه به په ایرو وي او هم 3 پوینټونه به موږ د لیسنس څخه کم کیږي نو په یاد ولرئ چې کمربند اچول ډیر ضروری ده Le liquide de frein de mon véhicule a une durée de vie limitée. Réponse A. Illimitée. Réponse B. د بریک تیل او موږ تاسو او د بریک تیل کېدای شي وایي د دې دا د پاتې کېدو دوره چې ده وایي دا یو محدود وخت دپاره ده او که همیشه دپاره وي نو دوستانو تاسو ته ښه معلومات ده چې د بریک تیل چې ده هغه یو محدود وخت دپاره وي نو ای جواب صحیح ده Je peux laisser mon enfant seul quelques minutes dans mon véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. اتم سوال ده سوال دا ده چې زه کولی شم چې خپل ماشوم د 100 دقیقو دپاره موټر کې خوشی کم دوستانو تاسو که چیرې موټر کې یو ماشوم خوشی کوئ
او دروازې بندې کلمري موټر ګرمیږي او هغه ماشوم ته امکان د دې کېږي چې سایې بند شي امکان د دې کېږي چې خفک شي فارسي کې ورته خفک وایي مطلب دا ده چې ساه به یې بندېږي او د مرګ امکانات زیات ده نو موږ به دلته نو ورته وایو د بخښنې سره دوستانو ما انټرنیټ په کنکشن کې مشکل پیدا شوی و تر څو هغه هم صحیح که لږ درسو کې اخلال راغی بخښنه غواړم په مخه ځو Un passager mineur recevra une amende s'il n'est pas attaché. Oui, réponse A. Non, réponse B. یو مسافر چې عمر یې کم وي د 18 کالو څخه هغې ته منغ وایي نو هغه که چیرې خپل کمربند نه یي تړلی هغه به جریمه کیږي او که نه نه د جریمه به چاته ورکول کیږي که چیرې پلار یې هم نه یي او کوم څوک چې ډریور ده هغې ته به جریمه ورکول کیږي د زیاتو معلوماتو دپاره تاسو دا ځای کې کولی شئ چې پوره معلومات یې ولولئ Je continue tout droit. Je reste dans cette voie. Réponse A. Je change de voie. Réponse B. Depuis cette voie, il est possible de tourner à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. دوستانو زه غواړم چې مخامخ لاړ سم A. Je reste dans cette voie. زه به په دې سړک کې پاتې کېږم Je change de voie او که زه چپ لاس سړک ته به اوړم زه همدغه ځای کې چې یم دلته به پاتې کېږم دا ولې قاعدې راست برچپ څخه موږ تاسو استفاده کوو همیشه به تاسو د سړک د ښي غاړې څخه استفاده به کوئ د سوال په دویم جز کې ویل شوی ده Depuis cette voie il est possible de tourner à gauche د دغه کوم ځای کې چې موږ تاسو روان یو دې نه امکان لري چې زه چپ غاړې ته تاو شم نه Dépasser un cycliste peut être mortel. Pour lui, réponse A. Pour moi, réponse B. En approchant de lui, je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو سوال دا ده وایي یو بایسکل والا څخه تیریدل دا د مرګ خطره لري هغې ته او که ما ته نو جواب صحیح ده هغې ته د مرګ خطره لري دوستانو په یاد ولرئ که چیرې تاسو د ښار دننه بایسکل ځغلوئ نو موټروان سره به ستاسو فاصله 1 متر وي او که د ښار څخه د باندې 1 متر او 50 سانتي به وي دا یو اضافي معلومات چې تاسو ته مې درکړه دوهم جز کې ویل شوی ده En approchant lui je ralentis کله چې زه د بایسکل والا ته ورسېږم زه به سرعت کموم او که نه بالکل سرعت به کموي Pour adopter une éco-conduite, il est préférable d'avoir une vitesse élevée. Réponse A. De changer de vitesse rapidement au départ pour ensuite garder une vitesse stable. Réponse B. De maintenir les distances de sécurité. Réponse C. De réduire la vitesse. Réponse D. دوستانو بیا هم موږ تاسو څخه د ایکو کاندوی په باره کې معلومات اخیستل کیږي دلته ایکو کاندوی څه ته ویل کیږي دا هغه حالت ته ویل کیږي چې تاسو لکه بې ځای اکسیلیټر نه ورکوئ بې ځای بریکونه به نه نیسئ لکه خلک به نه پتنګوئ د خپل ډریوري په سیستم کې دې ته ایکو کاندوی ویل کیږي نو کله چې تاسو ایکو کاندوی کوئ مطلب دا ده چې د ایکو کاندوی په سیستم کې ښه لاره کوم ده A. D'avoir une vitesse élevée B. Je change de vitesse rapidement au départ pour ensuite garder une vitesse stable نو موږ تاسو زر تر زره مطلب دا ده چې ګیرونه به بدلو
ځکه چې موټر به ډیر موسم نه نیسي موسم نه مطلب دا چې ریز به نه نیسي Je maintiens des distances de sécurité زه به ښه فاصله ساتم د réduit la vitesse او سرعت به کم ساتو د زیاتو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ چې دلته ویل ولئ J'alerte les secours après avoir protégé les lieux d'un accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant d'aller voir les victimes. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو سوال دا ده j'alerte le secours alerte نه مطلب دا ده چې کله تاسو یو چا ولیده چې موټر وهلی او کومه سي هغه به الرت کوئ الرت نه مطلب دا ده چې په تیرو درسو کې ما تاسو ته ویلي چې یو مثلث به یې موږ تاسو سره سره مثلث د خطرې هغه به مخې تږدی چې د هغې ځینه څوک مخکې نه راځي تاسو به ژولې ژون هغه شنه واسکټه به اچوئ دغه حالت ته دته الرت وایي اوس سوال دلته ده après d'avoir protégé le lieu d'un accident وایي زه به هغه وخت الرت کېږم یا الرت کېږم چې زه هغه ځای سکیور کړم هغه ځای امن جوړ کړم بالکل صحیح ده او دویم جز کې سوال دا ده avant aller voir le victime دې نه مخکې چې زه هغه قرباني یا هغه څوک چې زخمی ده هغه ووینم نه دا ځکه چې دا قانون لري خپل ځان ته مطلب دا ده چې کوم ځای کې حادثه کېږي اول به هغه ځای سکیور کوئ پروتیجې بیا ورپسې الرتې الرتې نه مطلب تاسو ته ما وویلې چې تاسو به خپل واسکټ اچوئ هغه ساحه به سیف کوئ بال هغې نه سکورئ بیا به تاسو هغه څوک چې قرباني شوی یا زخمی ده د هغې حالت به جوړوئ نو دلته چې ده همدا قوانین موږ تاسو مراعات کوو La balise signale, dans la situation 1, un passage à niveau, réponse A, une intersection, réponse B. Dans la situation 2, un passage à niveau, réponse C, un virage, réponse D. دوستانو دا اشاره چې تاسو وینئ په اول عکس کې او په دویم عکس کې اول موږ نه تپوس شوی د اول عکس نه وایي دا کوم اشاره چې دا د څه ده a passage à niveau دا د اورګاډي پټلۍ ده B on intersection او که کومه څلورلارې ده دا a passage à niveau ده مطلب دا ده چې یو اورګاډي پټلۍ ده دویم حالت ته راځو یا دویم عکس ته په دویم عکس کې ښودل شوی ده بیا هم تاسو وینئ چې دلته دوه کرښې دي په دې سپین اشاره باندې نو د دې نه مطلب وایي څه ده a passage à niveau ده او که ویراژ ده ویراژ نه مطلب دا ده چې ګولایي ده نو دا هم د اورګاډي پټلۍ ده Je viens de démarrer. Ce voyant est resté allumé après que tous les autres se soient éteints. Je rajoute du liquide de frein, réponse A. Je rajoute de l'huile moteur, réponse B. Je desserre le frein à main, réponse C. Je contacte le garagiste, réponse D. دوستانو سوال دا ده چې ما دا اوس موټر ولګاوه et de ce voyant est resté allumé après que tous les autres soient éteints دا یو اشاره لګېدلې پاتې شو سره د دې چې ټول ګل شوه نو دا اشاره تاسو خپله ښه پوهېږئ چې د څه ده et je rejette le liquide de frein je به د بریک تیل اچوم نه je rajoute de l'huile moteur je به د موبلاین اچوم یا د موټر تیل واچوم نه je desserre la frein زه به څه کوم هغه هینډ بریک به کته کوم بالکل je contacte le garagiste او که زه به مستري ته زنګ وهم سی جواب صحیح ده
À 90 km/h, la distance de sécurité à respecter est d'environ 9 mètres, réponse A, 30 mètres, réponse B, 54 mètres, réponse C, 93 mètres, réponse D. په 90 کیلومتره پر ساعت باندې هغه د امنیتي فاصله څومره باید وساتل شي؟ 9 متره، 10 متره، 450 متره او که 93 متره. دوستانو یویز او لسیز خانه لرو موږ تاسې. دا لسیز خانه به واخلئ او څو کې به یې ضربوو؟ پر شپږو کې به یې ضربوو. ګورو چې زموږ تاسو جواب صحیح دی او که نه. هو په شپږو کې ضربېږي. دا وینئ زموږ تاسو فاصله 450 متره راځي. Placer mes mains sur la moitié supérieure du volant à l'extérieur de la couronne permet un meilleur confort de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une meilleure manipulation du volant. Oui, réponse C. Non, réponse D. ستاسو سوال دا ده وایي زموږ لاس کې ښودل د شټرنګ په دا دواړه غواړو کې چې تاسو وینئ په دې طریقې سره دا به موږ ته څه سهولت راکوي او meilleur confort de conduite چې ډېر راحت طریقې سره موږ به ډرایو کوو. بالکل صحیح. on meilleure manipulation du volant چې ښه به کنټرول ساتو به په دې شټرنګ باندې. بالکل. نو کله چې دا قانون هم ده کله چې تاسو ډریوري ته ځئ عملي بخش ته نو تاسو به همیشه لاسونه داسې ساتئ په شټرنګ باندې. Je peux installer mon bébé de cette manière sur un siège homologué. Oui, réponse A. Non, réponse B. زه کولی شم چې خپل ماشوم په دې طریقه کېنوم. تاسو دلته وینئ چې ایربیګ لګېدلی ده. کله چې ایربیګ لګېدلی موږ تاسو ماشوم دا شانتې کوی نشو چې کېنوو. نو ایربیګ به خامخا ګل کوی آف کوی به نو دلته به د جواب سی نو. Je bénéficie de la priorité de passage. Réponse A. Je continue à la même allure. Réponse B. Je passe dans la voie de gauche. Réponse C. Je freine. Réponse D. دوستانو ما تاسو ته ویلي وو کله چې داسې یو حالت ته مخامخ کیږئ عکس ته به ځیر کیږئ او بل هغې نه جوابونه به انتخابوئ. تاسو دلته وینئ دا سرچپه مثلث. د نه مطلب دا ده چې حق اولیت به ستاسو وي. نو دلته ویل شوی ده je bénéficie la priorité de passage. زه به د دغه نه استفاده کوم چې تاسو حق اولیت لرئ. B. Je continue la même allure. کوم سرعت چې زه لرم زه به همدا ساتم؟ نه، ځکه چې دا موټر غواړي چې دلته چپ لاس ته واوړي. ښه. C. Je passe dans la voie de gauche. زه غواړم چې چپ لاس ته هم واوړم. نو چپ لاس ته تاسو نشئ اوښتی. دلته وینئ دا دوه موټرې ستاسو په آینه کې ښکاري. دا خطر لري چې تاسو چپ لاس ته واوړئ. Je freine. تاسو به خامخا لږ شانته بریک به کوئ. امکان لري چې دا موټروان په بیړه کې او دلته ننوځي ستاسو حادثه کیږي. نو ګورو چې جوابونه صحیح ده او که نه. Cette balise indique un obstacle, réponse A, une priorité à droite, réponse B, une intersection, réponse C, un virage dangereux, réponse D. دا اشاره وایي موږ ته ښیي د دې څلورو شیانو څخه. اون ابستاکل مطلب دا ده چې یو څه د موټر مخه نیسي. نه دا نه دی. اون priorité à droite حق اولیت د ښي غاړې نه. اون intersection یو تقاطع
تقاطونه مطلب دا ده چې یو سرک په یو ځای کې پرې کېږي یو بل سرک ورسره یو ځای کېږي اون ویغاژ دانژګو او یا دا چې یو خطرناکه ګولایي نو تاسو دلته وینئ چې دا یو بل ورکوټی سرک ده او کیدای شي دې ځینې هر وخت کې یو موټر راووتی شي نو دا اون انترسیون ده. Le véhicule est totalement gelé. Pour améliorer la visibilité à l'avant, j'enclenche le désembuage. Réponse A. Je gratte. Réponse B. À l'arrière, j'enclenche le dégivrage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. زموږ موټر مکمل یخ وهلی د لپاره چې ښه دید ولرو یا د باندې ښه ووینو څه به کوو د مخې په شیشه کې ا ژانکلاژ دیزمبیاژ زه به څه کومه زه به هغه د شیشې بخارۍ به لګومه بلکل ژګرات مطلب دا ده چې برفکونه به پې چلوم را چلوم بلکل هغه هم به چلوی پې à l'arrière je clenche dégivrage je به هغه د شا بخارۍ چې شیشې دپاره یي هغه به هم لګوم او که نه هغه به هم لګوو À 80 km/h, je parcours environ en 1 seconde. 15 mètres, réponse A. 24 mètres, réponse B. 35 mètres, réponse C. 80 کیلومتر پر ساعت زه به سفر کوم په هر ثانیه کې 15 متره 40 متره 15 متره دوستانو تاسو به د لسیز خانه واخلئ په دریو کې ضرب کړئ درې په اتو کې د 40 راځي تاسو په هر ثانیه به 40 متره سفر کوئ تاسو موټر دننه یاستئ او ډرایو کوئ Je roule plus vite que le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur du camion peut me voir. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو سوال دا ده وایي زه د کمیون څخه تیز سرعت لرم نو چې تیز سرعت ونه لري د اول کمیون نه تیر شي دویمۍ ته ورسېدی مطلب دا ده چې سرعت دې تیز ده دویم سوال دا ده چې le conducteur de camion peut m'avoir د ډې ډرایور کولی شي چې ما وویني دوستانو ما تاسو ته په تیر درسو کې هم ویلی کله چې د یو بل موټر دا شیشه تاسو ته معلوم شي مطلب دا ده چې هغه ډرایور ته هم ویني نو دا وی ونیسو Lors du premier kilomètre, la consommation de carburant augmente d'environ 25%, réponse A, 50%, réponse B. په اول کیلومتر کې د موټر مصرف زیاتیږي 15% اکه 50% 50% به ستاسو د تیل مصرف زیاتی Mon véhicule est équipé de l'ESP. Je suis sûr d'éviter toute sortie de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو سوال دا ده وایي زما موټر کې ASP شته ASP نه مطلب الکترونیک سټیبیلیټي پروګرام دا هغه آپشن ده چې کله تاسو بې ځای بریک ونیسئ یا ورختایي حالت کې شټرنګ ووهئ تاسو موټر ته لږ کنټرول ورکوي نو سوال دلته دا شوی ده چې وایي زه مطمئن یم چې د ټولو خطرو یا د ټولو هغه کوم مشکلات چې په سړک کې راځي د هغې نه ووځمه نه دا امکان نه لري La visibilité est réduite. J'allume les feux de position seuls. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Je peux rouler sans feu. Réponse C. دلته لیدل ضعیف شوه یا کتل ضعیف شوه نو زه به څه لګوم A. Le feu de position seul
ځان ته د پوزیسیون ګروپونه به لګوم له فو د خوازما ډیم ګروپونه به لګوم je peux rouler sans faux او زه کوای شم چې بغیر د ګروپ څخه وزغلم نو موږ تاسو به ډیم ګروپ سره د حالت کې موټر زغلو Je suis obligé de tourner à gauche. Réponse A. Seuls les bus sont obligés de tourner à gauche. Réponse B. Les bus peuvent tourner à droite. Réponse C. دوستانو تاسو د اشاره وینئ دا مطلب دا ده چې تاسو تنها کوئ شئ چپ غاړې ته به تویږئ او دا د obligation اشاره ده نو A je suis obligé de tourner à gauche بالکل تاسو مجبور یاستئ چې چپ غاړې ته توسئ B Seuls les bus sont obligés de tourner à gauche وایي ځان ته بسونه مجبور دی چې دې غاړې ته توشي C les bus peuvent tourner à droite بس کوای شي چې ښي غاړې ته توشي زه به تاسو ته دا تصویر غټ کړم دلته لیکل شوی دا سوف بوس مطلب دا ده چې چپ غاړې ته به تویدی شي غیر د بس نه نو مطلب دا شو چې بس کوای شي ښي غاړې ته توشي نو A او C جوابونه صحیح ده همیشه په یاد ولرئ کله چې تاسو اگزیم ورکوئ عکسونه به غټوئ هغه اشارې ښه دقت سره ولولئ بالاغې نه جوابونه انتخاب کړئ J'entre dans une zone de rencontre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il est possible de circuler à plus de 20 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. دوستان تاسو ته ما پخوا ویلي وو کله چې تاسو اشارې داسې چارکونج ووینئ هغه د زون معنا ورکوي نو کله چې هم لکه موټر دلته شته بایسکل پیاده رو او اشاره هم تاسو ته لګېدلی چې 20 کیلومتره پر ساعت دلته سوال دا ده چې وایي زه یو زون دغه کونتخ ته ننوځم دغه ساحه چې ده دا زون دغه کونتخ یا د خلکو سره د مخامخ کېدو یو ساحه ده بالکل A جواب صحیح ده Il est possible de circuler plus de 20 km/h دا امکان لري چې زه د 20 کیلومتر نه بره سرعت وهم نه دلته موږ تاسو ته څو لیکل شوی 20 نو د 20 نه تاسو اجازه نه لرئ چې سرعت د دې نه زیات کړئ Téléphoner en conduisant avec le téléphone tenu en main est passible d'un retrait de 1 point, réponse A. 2 points, réponse B. 3 points, réponse C. 6 points, réponse D. ډرایوري کول او ټلیفون په لاس رالر وای دا امکان لري چې تاسو څخه 100 پوینټه واخیستل شي A 1 پوینټ B 2 پوینټه C 3 پوینټه D 6 پوینټه تاسو څخه به 3 پوینټه اخیستل کیږي که چیرې ټلیفون هم په لاس یا بیا په غوږی او ډرایو کوئ جریمه به هم ورسره وي جریمه یې دلته تاسو ته ښودل شوی ده 115 یورو La distance de sécurité à l'avant est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je dépasse. Réponse D. دوستانو سوال دا ده وایي د مخکې موټر سره امنیتي فاصله صحیح ده او که نه دوستانو دا فاصله چې زموږ تاسې ده دا صحیح نه ده نو کله چې فاصله صحیح نه ځای په ځای به برک کوئ او که نور څه کوئ خو ډېره سلو او آهسته آهسته به تاسو خپل سرعت کموئ نو B او C جوابونه صحیح ده Les voyants correspondant au feu de brouillard sont orange, réponse A, vert, réponse B. Mon véhicule doit obligatoirement être équipé d'un feu de brouillard. À l'avant, réponse C. À l'arrière, réponse D. دوستان اول تاسو ته دا وایم چې بوغیاغ کوم حالت ته وایي بوغیاغ دا کوم حالت چې تاسو په دې تصویر کې وینئ دغه حالت ته ویل کیږي موږ تاسو په پښتو کې ورته لوګی وایو او په فارسی کې ورته غبار وایي
کله چې لکه وریځ غونډه کته شي او ټول سرک محدود کی. نو دلته سوال دا ده وای کوم اشاره چې په تابلو او یا په سویچ بورډ باندې تاسو ته ښکاره کوي د بوغیاغ هغه به په کوم رنګ وي؟ په زیړ رنګ به وي او که په شنه رنګ به وي؟ نو دا په دواړو رنګونو کیدی شي. Mon véhicule doit obligatoirement être équipé d'un feu de brouillard. زما موټر دا فرضي ده، دا ضروري ده چې یو دانه ګروپ ته د بوغیاغ او یا د لوګی ګروپ ولري په مخه او که په شا. نو دوستانو په نوې موټرو کې اوان ته ضرورت دومره زیات نشته، خو موټر شاته دا یو ضروري ګروپ دی. نو ډي جواب به ورته نیسو. Je m'arrête obligatoirement. Réponse A. Je garde le pied devant le frein. Réponse B. Je contrôle avec attention à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. دوستانو تاسو د مثلث وینئ، سرچپه مثلث دا غزي کې دا په هر ځای کې چې تاسو وینئ د دنه مطلب دا ده چې تاسو به پوره بریک باندې نیسئ خو توجه به کوئ. نو دلته جوابونه تاسو ته درکړل شوی، د اشاره به تاسو سره خبرې کوي. A. Je m'arrête obligatoirement. دا فرضي ده چې زه به دلته بریک نیسم، موټر به دروم؟ نه. Je garde la pied devant le frein. خو زه به خپه د بریک سره مخامخ ساتم، که چیرې څه خبره وي زر تر زره به بریک نیسم. Je contrôle avec attention à gauche. زه به ډېر توجه سره خپل چپ غاړې ته کتنه کوم او یا به کنټرول کوم. بالکل صحیح ده. La situation présente. Aucun risque. Réponse A. Des risques. Réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. دوستانو تاسو دا موټر وینئ که نه؟ دا امکان لري چې تویږي، امکان لري چې په هر حالت کې یي. نو دغه حالت وایي تاسو ته خطر مخامخ کوي او که هیڅ خطر نه مخامخ کوي. که چیرې خطر نه مخامخ کوي A به نیسئ او که خطر مخامخ کوي نو هغه B به وي. نو دا حالت موږ ته خطر مخه کوی شي. امکان لري چې څوک دې ځینه کته شي، امکان لري چې دا بې ځای تو شي یا سل امکانات راتلی شي پکې. Je place mon pied devant le frein. زه به خپله خپه د بریک سره به ساتم. بالکل په دغه حالتو کې به تاسو همیشه ځان دته چمتو ساتئ که څه خبره یي زر تر زره موټر ودروئ. Une alcoolémie de 0,50 g par litre de sang multiplie le risque d'accident mortel par 10, réponse A, 5, réponse B, 2, réponse C. د الکول نشه ستاسو په وینه کې د مرګ خطره په 100 برابره کوي، 10 برابره کوي، 15 برابره کوي او که 2 برابره کوي ورونو. Au démarrage, le moteur consomme plus qu'en circulation, réponse A, moins qu'en circulation, réponse B. د موټر د لګېدو سره موټر به مصرفوي. A. plus qu'en circulation. دنه چې موټر ګرځي به زیات مصرفیږي، moins qu'en circulation او یا کم مصرفیږي. نو مطلب دا ده چې که موټر ولګوئ او ځای په ځای ولاړی زیات به مصرفوي او که وګرځي زیات مصرفوي. موټر چې کله ولګیږي او ځای په ځای ولاړی زیات تیل مصرفوي. دلته لا زیاتو معلومات تاسو کوی شئ چې دې غاړې ته ولولئ. Je perds 3 points pendant la période probatoire. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est facultatif, réponse A, obligatoire, réponse B. Permet d'obtenir mes points supplémentaires attribués chaque année, réponse C. Le remboursement de l'amende, réponse D. دوستانو سوال دا ده
وای ما 3 پوینټه په دیورې په خابطواغ کې د لاسه ورکړی. دیورې په خابطواغ هغه وخت ویل کېږي چې کله تاسو لیسنس واخلئ 2 کاله به تاسو په دغه جریان کې اوسیږئ یا په دغه دوره کې اوسیږئ. که چیرې په دغه وخت کې وای تاسو 3 پوینټه واخیستل شي بیا به څه کېږي؟ le stage de sensibilisation à la sécurité routière. تاسو ته به د سرکونو امنیتي د خوانه به تاسو ته یو سټاژ مخکې کېږي چې هغه څه شی ده؟ فاکولتاتیف ده که ابلیګاتوار ده؟ فاکولتاتیف مطلب دا ده چې آپشنل ستاسو په زړه، ابلیګاتوار ضروري، دا ضروري ده تاسو به اخلئ. permet de obtenir تاسو ته به اجازه درکوي چې څه شی لاسته راوړئ. mais point supplémentaire attribué chaque année ها کوم پوینټونه چې تاسو د لاسه ورکړی ده هغه به بیرته تاسو ته درکول کېږي په هر کال کې. ډي le remboursement des amendes او یا هغه پیسې چې تاسو په جریمه کې ورکړی هغه به بیرته تاسو ته درکوي. تاسو ته به جریمه بیرته درکول کېږي چې کله تاسو دا سټاژ وکئ. دې کې پوره معلومات بیا هم تاسو ته درکړل شوی ده چې دا سټاژ به د 2 ورځو لپاره به وي. Je fais une pause sur l'autoroute. J'ai pris toutes les précautions avant de quitter le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. ستاسو سوال دا ده وایي زه تفریح کوم د اتوغوت د پاسه، زه به خپل ټول تدابیر به نیسم او که نه د نه مخه چې زه موټر خوشی کوم. هو تدابیر نه مطلب دا ده چې تاسو به خپل موټر کې ټلیفون به په سویچ بورډ نه خوشی کوئ، خپل عینه کې به نه خوشی کوئ، خپل قیمتي شیان به په موټر کې یا په سیټ کې به نه خوشی کوئ. خو دلته دا وینې دا ټلیفون یې د سویچ بورډ د پاسه خوشی کړی ده، نو دا باید موږ تاسو ووینیسو خو دا سیستم نو نیسي، موږ تاسو به هم نو ونیسو. د دې لپاره جواب صحیح راسي که نه دا باید وی اخیستل کېدی. Il commence à pleuvoir. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو وای دا باران شروع شوه، زه به سرعت کموم او که نه سرعت به خامخا کم کېږي. هر کله چې باران شروع کېږي او یا باران وي نو تاسو هغه د ماکسیمم ویتس کوم اخري سرعت چې تاسو ته درکړی شوی ده د هغې نه به 10 درجې یا 10 کم به ځغلوئ موټر. د مثال په ډول که چیرې تاسو 110 په سرعت ځئ نو هلته به 100 ځئ او که 190 به ځئ. همدا شانتې خپل سیستم به جوړوئ ورته. Les feux de route ont une portée minimale de 50 mètres, réponse A, 100 mètres, réponse B. دوستانو وای فو دی روت پورتې مینیمال دی. وای دغه فول چراغونه چې ده، فول چراغونه یو موږ تاسو ډیم چراغونه لرو یو فول چراغونه لرو. په دغه عکس کې موږ تاسو ته 2% یو دا ده چې همیشه فول چراغونه په دغه رنګ سره ښودل کېږي. دوهم درس دا ده چې وای دا به د منیمم سکوپ به یې څومره وي. صحیح ده؟ دا به سکوپ نه مطلب دا ده چې څومره لرې ځي پورې به ښکارېږي. صحیح ده؟ نو 100 متره فول چراغونه چې ده 100 متره منیمل ده. دا د لا زیاتو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ چې دلته یې ولولئ. Je ne sais pas quelle direction je dois suivre. Je reste sur la voie de droite, réponse A. Ou je me place sur la voie de gauche, réponse B.
دوستانو تاسو کله ناکله داسې یو څلور لارې ته برابرېږئ خو نه پوهېږئ چې په کومه لار بېرته ترې ووځئ نو داسې حالت کې به څه کوئ تاسو به د څلور لارې ښي غاړه به نیسئ او که چپ غاړه به نیسئ نو دې کې دوه جوابونه تاسو ته درکړل شوی ده وایي je reste sur la voie de droite یا je me place sur la voie de gauche نو همیشه تاسو به د ښي غاړې ته به ځان ساتئ کله چې تاسو مطمئن شوئ چې زه په دغه لاره کې وځم بل هغې نه بیا به وتی شئ اسانۍ سره نو je reste sur la voie de droite اوس به خپل رزلټ ګورو سره دوستانو دا په یاد ولرئ کله چې تاسو په یو سیریز کې یا اگزام کود لغو کې 15 سوالونه صحیح پاس کړئ نو ان شاء الله الرحمن تاسو خپل پغمی یا کود لغو لاسته راوړو نو دې سره زموږ درس پایان ته ورسېدو د تاسو څخه مننه د لیدو څخه مننه او د لا زیاتو درسو دپاره د چینل سبسکرایب کول مه هېروئ په الله مو سپارم خدای په امان دی